بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ډیټابیس په عملي بڼه باندې لږ تشریح کوو چې څه رقم موږ ته زموږ د حواله جاتو د چینلونو څخه حوالې راځي او څه رقم موږ هغه ګزارشونه اخلو او حواله څنګه ترانسفر کوو بل چینل ته او هغه عمومي راپور یې څنګه اخلو. نو راځو په دې باره کې یو لنډه کوچنۍ ویډیو زه کومه. راځم دلته اول ډول تنظیمات سیستم راځم او دلته چینل های حواله جات دلته جوړو. صحیح شو. حواله تو چینلونه جوړو. اوس موږ دوه چینل لرو، حاجي محمد کریم ترکیه نه راځي او حاجي هاشم مزار دی. صحیح شو. کولای شو چې موږ دلته نور چینلونه هم جوړو. نور چینلونه چې کله جوړو موږ د پر ایجاد چینل جدید باندې کلیک کوو. دلته هم د چینل نوم ورته ورکوو. صحیح ده. چینل نوم په کوم نوم ده؟ فرض مثال احمد. صحیح شو. او دا چې زموږ چینل احمد دی هلته د هغه کوم حساب دی زموږ سره صورت حساب په کوم نوم دی زموږ سره رجسټر دی؟ احمد محمود خان جان. صحیح شو. او کله چې ته وده ته حواله ورکوې اتوماتي نمبر د څو څخه شروع سي. کله چې ته وده ته حواله وبخښه کله چې دی تاسو ته حواله را استوي په کوم نمبر باید تاسو ته راسي، نه کوم نمبرونو څخه باید شروع سي. او کله چې بیا ستاسو له طرفه څخه و دوی ته حواله ځي هغې باید د کوم نمبرونو څخه شروع سي. فرض مثال تاسو باید کله چې د ده له طرفه څخه ماته حوالې راځي هغه دې شروع واخلي د 101 نه، او کومې حوالې چې زموږ د مرکزي دفتر د خوا څخه یا د دوی طرف ته ورځي هغوی دې فرض مثال د 301 نه شروع سي که نه. نو دا حوالې تاسو ته سیټوئ او دلته دوی باید په کوم یوزر باندې داخل سي سیستم ته. تاسو هغه یوزر ورته ولیکئ. فرض مثال احمد. صحیح ده. او کوم پاسورډ دی باید دلته ورکړي سیستم ته که نه. نو پاسورډ هم مثال تاسو احمد ولیکئ پاسورډ کې هم، او دلته د تماس شمیرې راځي او دلته هم سربرګي گزارشات چې کوم یو رسید یو شی دی چاپوي او هلته د حوالو د اجرا په وخت کې هغه مشتریان تور کوي. نو هغې خو طبعا باید یو رسید یو لوګو هغه د دوی د خپل د صرافي په نامه باندې ولري. نو هغې دلته انتخاب کوو. صحیح سو. اوس دلته ما چینل جوړ کړی دی، دوه دنې چینلونه ما جوړ کړي دي، یو حاجي هاشم مزار شریف او یو ترکیې دپاره دی. صحیح سو. زه به د مزار شریف ته به زه ایډیټ کړم دغه ژبه چې دغه انګلیسي نه. او یو خبره دا ده چې لا تر زموږ د ډیټابیس چې کوم دی هغه ژبه یې موږ په پوره توګه باندې لا تر اوسه پورې نه ده اړولې، یعنې نه ده ترجمه کړې پوره. نو چې وخت پیدا کړو انشاءالله الرحمن کوشش کوو چې پوره ژبه یې ټوله واړو. صحیح سو. ځکه دغه ژبه چې دلته ګور تنظیمات سیستم ته چې راسي زبان دلته کلیک وکړئ او بیا دلته پر ویرایش عبارت ها باندې دلته کلیک وکړئ. نه ویرایش عبارت ها ژبه دلته ټوله وړي. صحیح سو. اکثریت ځایونه اوس هم بیا هم پاتې دي. موږ کوشش کوو چې وخت ورته پیدا کړو او ټول واړو. لکه دا ګوره ټاپ بار یعنې په لوړ ځای کې چې کوم څه لیکل سوي دي که نه دا تاسو په خپله خوښې عیارولی سئ بیرته. نور نومونه تاسو ورته لیکئ. صحیح سو. او دغه رقم په ډیشبورډ یعنې په عمومي صفحه باندې چې کوم څه زموږ سره دي نه هغې ګوره موږ هر څه دلته ترجمه کړي دي، خو نور هم غواړي لکه زموږ فرض مثل په جورنال کې که نه روزنامچه کې لکه دا روزنامه لیست و جدید و هر څه دا دي موږ ته یو څه ترجمه کړي دي، خو زموږ څخه به یو څه پاتې وي چې هغې به هغې به انشاءالله الرحمن موږ به ترجمه کوو. ترجمه یې ډېره اسانه. دلته دلته انګلیسي چې کوم لفظ ورسره لیکلی وي لکه دا پاکوي مثلا دلته یو بل شی ورته لیکي، هر څه چې دې ولیکي یا په درې باندې یو شی ورته لیکي، هر څه چې دې ولیکل او چې انټر در باندې والئ او هغه به ثبت سي، اولته به پر سیستم پر ژبه باندې به هغه اضافه سي. ښه را به سمه د هغه کوم چینل چې موږ هغې کریم ته جوړ کړی یو که نه. نو کله چې موږ چینل جوړ کړو بیا راځو دلته یوزر هات چې کله رالو حاجي محمد هاشم مزار شریف دی بلته ایډیټ کړو. صحیح سو. دی چې کله ایډیټ کړي د یوزر او دلته به ژبه ورته انتخاب کړو پارسي. صحیح ده. او دی به هم بروز رسانۍ کړي. صحیح سو. ښه اوس راځم زه حاجي محمد کریم یا هم دغه بل هر څوک نفر چې وي زه هغه یوزر ته داخلیږم. کریم په نوم باندې زموږ سره یو کس و، هغه په د ترکیې په برانچ کې دی. نو زه به هغه په یو بل سیستم کې دلته خلاص کړم درته. صحیح سو. نوم یې ورکوم زه فرض مثال دی. دا هم شاید مکمل به نه وي ترجمه سوی، خو نو ما تاسو ته وویله چې ترجمه زه کوشش کوم چې انشاءالله الرحمن په دا ورځو دوو کې ترجمه وکړم. البته د نن د تاریخ څخه په ورځو په دوو کې نن تاریخ د 2022 کال د څلورمې میاشتې د 14 تاریخ دی. نو کوشش کوم چې 15 یا 14 تاریخ ته انشاءالله الرحمن دا پوره سي. ممکن که تاسو دا ویډیو بیا وروسته ګورئ شاید هغه وخت د دې هغه ترجمه ټول پوره سوي. اوس ګوره دا حاجي کریم دی په ترکیه کې دی که نه. دی ستاسو مرکزي دفتر ته حواله کوي. څنګه حواله کوي؟ دی حواله های ارسالي ته راځي. صحیح سو. حواله های ارسالي ته چې کله دی راغلی دلته دی پر اډ نیو باندې کلیک کوي. صحیح سو. دی چې کله اډ نیو کلیک کوي نو دی دوه نوع حوالې کوي. یو دی ترانزیت حواله کوي چې ترانزیت دلته انتخابېږي یا انتقالي حوالې، او یو هم دی سنټرل آفیس حوالې کوي. ترانزیت به هغه حواله وي چې دی داسې یو حواله کوي چې فرض مثال دا حواله به راځي
مرکزی دفتر ته راځي که نه، خو دا به د مزار شریف لپاره وي، دا به د نیمروز لپاره وي، دا به د هرات لپاره مرکزي دفتر مقابل دی. صحیح سو. او ځینې هغه حوالې چې پر مثال هغه د کابل دپاره دي او هغه هلته په کابل کې اجرا کېږي، نو هغه دلته سنټرل افیس انتخابېږي. صحیح سو. یا مرکزي دفتر. ګوره حواله نمبر اتومات خپله د 104 څخه شروع سو. دلته وایي چې از طرف دا د چا له طرفه ده؟ اسدالله له طرفه. صحیح سو. برای د چا دپاره؟ پر مثال محمد نسیم. صحیح ده. محمد نسیم هلته کومه کرنسي ده چې دوی هلته ترلاسه کړې دي که نه په ترکیه کې، مثال ډالر ترلاسه کړی دی، ځکه ماته د کنی دلته باید موږ کرنسي لیره انتخاب کړو. ترکیه کې لیره ده، خو دا چې ماته د لیرې نرخ په افغانۍ کې نه معلوم، نو زه به دلته دغه ولیکم، اتاتیا نرخ به زه ولیکم. صحیح سو. په اتاتیا نرخ کې موږ هلته ډالر اخیستي دي. صحیح سو. د مشتري څخه موږ څو ډالر اخیستي دي؟ موږ د مشتري څخه اخیستي دي 3000 ډالره. صحیح ده. 3000 ډالر موږ د مشتري څخه اخیستي دي، خو مشتري چې شی غواړي په حواله لپاره د افغانۍ غواړي. صحیح سو. په مرکزي دفتر په کابل کې د افغانۍ غواړي. صحیح ده. اوس دی دلته خپل کمیشن درجي نه، چې د خپل کمیشن پاتې په کومه کرنسي باندې کمیشن درجي؟ افغاني ډالر ځینې اخلي، افغانۍ ځینې اخلي، ځینې اخلي ډالر ځینې اخلي. ګوره د چا دپاره د حاجي محمد کریم خپل کمیشن ته پوره چی، پر مثال د 10 ډالر خپل کمیشن پوره چی. صحیح سو. او د دفتر دپاره کوم کمیشن اخلي؟ ځکه دا خو ترانزیټي حواله ده، یا هم که چېرې د دفتر لپاره کمیشن خو هلته انتخابېږي، او که ترانزیټ حواله وي خو نو باید د دفتر لپاره کمیشن انتخاب شي، که نه وي نو بیا هغه پرېږدي. صحیح سو. کابل پروینس دلته ورته وکړو، ولایت، او که چېرې د حوالې کوم قانوني اسناد وي هغه بل ته راپورته کوو. صحیح سو. او دا هم کلیک. ګوره دلته ما یو کمیشن لیکلی دی، ما کمیشن ځکه دا حواله مستقیم مرکز ته راځي، یعنې دا حواله داسې نه ده چې دا حواله په کابل کې پاسېږي، په کابل کې اجرا کېږي. نو که چېرته دا حواله تلای مزار شریف ته یا کوم بل ځای ته د کابل څخه، نو هغه باید د کابل د دفتر لپاره هم کمیشن مد نظر ونیول شي. خو که چېرته ستاسو په پالیسي کې همداسې وي چې هم هملته په ترکیه کې چې کوم کس حواله کوي هم د هغوی خپل کمیشن پر اخلي ځان ته جمع کوي، او هم هغه کمیشن چې مرکزي دفتر ته راځي که نه، مرکزي دفتر هم باید خپل کمیشن ولري. نو هغه بېلته کرنسي انتخابوي چې په کومه کرنسي باندې مرکزي دفتر ته کمیشن ورکول کېږي، او څومره پیسې ورکول کېږي. صحیح سو. مبلغ دلته لیکل کېږي. خو دا زه بغیر د کمیشن د مرکزي دفتر ولیکم، یوازې به کمیشن و ترکیه برانچ ته ولیکو. زه به د یوه حواله به دا چاپ دغه کړم. صحیح سو. ثبت کړم. دا حواله زموږ د ثبت شول. صحیح ده. راځم فرض مثال یو بله حواله کومه، د احمد په نوم باندې. صحیح سو. احمد فرض مثال د احمد له طرفه څخه خان کریم ته. صحیح ده. خان کریم ته دغه حواله کوو. دا هم فرض مثال په اتاتیا کې نرخ کې وال شوي دي، او دوی هلته ډالر ورکړي دي، او په ډالر کې دي فرض مثال ورته ورکړي دي 1000 ډالره. صحیح ده. او دوی هلته افغانۍ غواړي په دغه کې دا به زه ترانزیټ حواله ته انتخاب کړم په مزار شریف کې. صحیح سو. دوی په مزار شریف کې هلته افغانۍ غواړي، نو 8000 افغانۍ به دې ته هلته ورکوي. کوم ځای ته ځي؟ حاجي محمد هاشم مزار شریف. دلته به صرف مزار شریف دلته انتخاب کړي. صحیح سو. او کمیشن دی خپل کمیشن دلته اخلي، دی هم ډالر اخلي خپل کمیشن، او هلته خو نو بیا حواله په افغانۍ ده، نو دلته به هم افغانۍ کمیشن ورته انتخاب کړو. فرض مثال 1000 افغانۍ. صحیح سو. او ولایت فرض مثال مزار شریف ده، او دا به هم ثبت کړو. حواله نمبر تم پرې کړ د 105 کې دا راغله. اوس که بله حواله راځي هغه به 106 راځي. همدا کفایت کوي. صحیح سو. دا کوم دفتر ده؟ دا هغه دفتر ده کوم چې دغه دفتر ده که نه، ترکیه برانچ ده. تاسو ترکیه برانچ ته خو یوزر کړی دی چې ورور نور ماته په ایکسل کې، نور ماته په واتساپ کې، نور ماته په ویچټ کې حوالې مه لېږه. مستقیم چې ته حوالې کوې بس همدغه فارم د ډکوی ورته کښېنه که نه، ډکوی دا فارم ډکوه. صحیح سو. اوس راځو مرکزي دفتر ته. مرکزي دفتر چې کله راسي سیستم ته، هغوی اول ور چې کله سیستم ته رالي دلته دریافتي حواله های دریافتي دی دلته ګوري. حواله های دریافتي ته چې کله راغلل ګوره دغه حوالې دي چې ټولې راغلي دي. صحیح سو. دا له وزیر به انتخاب کړو، نه در حال انتظار. زه دلته یو بټن درته اضافه کوم له خیره سره په دغه ځای کې حواله های نه اجرا، په دغه ځای کې ورته یو بټن درته اضافه کړم د بیک اپ تر څنګ حواله های نه اجرا به دلته اضافه کړم. دا کلیک تر باندې وکړئ ډایرکټ خپله د نه اجرا حواله لیست ښکار کوي. خو بیا هم که ته چېرته حوالې دلته راسي او د وضعیت تر حال انتظار انتخاب کړي، نو بیا به ټولې هغه حوالې درته راسي چې هغه نه اجرا دي. ښه. دلته چې حواله های نه اجرا چې دی هغه دلته په سور رنګ کې راځي. ګوره د بیک ګراوند سور رنګ دی، خام سور رنګ دی، او دلته دا بټن دی دا په پینډینګ موډ کې لیکل دی، دا هم سور رنګ لري. صحیح ده. نو دلته خو دا ټول جزئیات لیکل شوي دي چې پر دغه 105 نمبر باندې حواله راغلی ده که نه، د احمد له طرفه څخه د خان کریم لپاره د مزار شریف ته ځي. د حواله 38000 افغانۍ دي. 8000 افغانۍ دوی غواړي. صحیح ده. په مزار شریف کې او هلته چې ورکړي دي که نه 1000 ډالر یې ورکړي دي که نه، په 88 باندې دغه ډالر ورته اړولي دي. صحیح څه په 88 نرخ باندې ډالر ورته اړولي دي. او د دفتر خپل چې کوم کمیشن او هملته چینل CH کمیشن یعنې چینل کمیشن د ترجمه کې بیا اصلاح کوو، هغه 10 ډالر راغلي دي که نه، او د مرکزي دفتر لپاره مین افیس یعنې MO مین افیس کمیشن چې کوم هغه 1000 افغانۍ دي. صحیح سو.
حوالو کې دوه رقم دي ګوره دا هم پینډینګ ده دا هم پینډینګ ده خو دلته یو کوچنی آیکن ورسره سته ګوره دا ترانزیټ آیکن لري یعنې د تیاري آیکن لري که نه ځکه دا ټرانسفري حواله ده او دا حواله چې دا نه لري دا ځکه مرکزي حواله ده صحیح سو خو دلته هم موږ انتخابولی سو پر مثال که چېرته حوالې ډېرې اول ته ورته وایي چې ما ته اول ځکه ته چې حوالې ته راسې اول ځل ته چې سهار راغلې که نه حوالې چې ټول راغلي دي نو دلته ترانزیټ انتخاب کړه او پر جستجو باندې کلیک وکړه که نه چې یوازې ټول اول ور ماته ترانزیټ حوالې راولې چې زه ټولې حوالې ترانزیټ پاس کړم په یو بټن باندې که نه بیا به زه هغه لیست راوباسم دا حواله دې پاس کړل که نه اوس راځئ بل بټن کلیکې بل کلیکې 2 3 4 5 شپږ 10 حوالې وي که نه ټولې دې کلیک کړلې صحیح څو ټولې حوالې ته پاس کړلې اجرا دې کړلې دا حواله لاړه نور مزار شریف ته دا حواله اوس نور لاړله او مزار شریف ته صحیح سو مزار شریف ته چې حواله لاړه اوس به وګورو د مزار شریف برانچ پر خلاص کړو دا وګوره دلته د دې رنګ هم لاړې د دې رنګ هم دا رقم سو ګوره لیکن دا تر اوسه پر پینډینګ موډ کې ده یعنې تر اوسه پر نه اجرا ده دا نه ده اجرا سوې دا حواله ځکه دا وګوره رنګ دا نه اجرا ده خو ستا له طرفه څخه کار خلاص شو ستا له طرفه څخه دا ټرانسفر سول دا ولاړ نور مزار شریف والا چې کوم دی خپل موبایل ته یا کمپیوټر ته کښېني په خپل موبایل کې همغه کولی شي اجرا کړي صحیح سو هغه هم وروسته ګورو صحیح سو چې هغې ته څنګه ځي ښه یو به دغه پینډینګ حواله ده که نه دا به همدلې اجرا کېږي صحیح سو کس چې راغلی هغه بلته اجرا کېږي ښه اوس موږ پر مثال غټ لیست لرو ما دلته نورې حوالې هم انټر کړي دي ممکن دا به هم زموږ سره د نن پر لیست کې راسي صحیح څه زه ګزارشي حوالجات چینل ها دا په کوم ځای کې ګوره مدیریت حوالجات چې راغلی دا ګزارشي حوالجات چینل ها اوس زه دلته راځم که نه چې زه ورته وایم چې فار مثال د محمد کریم ترکي له طرفه چې ماته حوالې راغلي دي هغه د نن د تاریخ ده صحیح څه د کوم تاریخ ده هم اکنون د نن د تاریخ ده صحیح ده یعنې د هم د 15 تاریخ او دا ټول د ماته ښکاره کړه جستجو باندې به کلیک وکړو او دا وګوره حوالې د نن تاریخ ته دا اجرا راغلې هغه نورې حوالې ځکه د نه راغلي چې هغه تاریخ بدل شوی اوس د شپې 1:09 دقیقې دي که نه د شپې هغه حوالې مخکې د فورم په تاریخ کې شوي دي که نه په تېر تاریخ کې که زه دلته 24 تاریخ ورته انتخاب کړم پر جستجو باندې کلیک وکړم بیا به ماته ټولې هغه حوالې راولي ګوره لکه دا د تېر تاریخ وي که نه دا هر ورځ خپل ځان ته خپل یو نمبر لري پکس نمبر لري هر په یو صفحه کې 10 دانې انټري راځي او بیا د هغې لاندې ټوټل جملې دلته لاندې لیکل شوي صحیح سو چې دا افغاني دي که نه او په دا نرخ باندې او دومره ډالر صحیح سو دا دغه سوي دي صحیح سو دا راغلي دلته چا له طرفه راغلي دي برای څوک دي کوم ولایت راغلي دي او مبلغ او کوم نرخ باندې وال سوي دي هلته څومره پیسې ځینې اخیستل سوي دي او دا ګوره دا اجرا سوې ده که نه دا تذکره نمبر ده شان دا اجرا سوې ده خو ګوته لګي که نه او دغه حواله بیا وګوره دا ترانسفر شوی ده ګوره دلته د امضا پر ځای دلته امضا ځکه نه راځي چې دا خو مزار شریف لپاره ده خو ترانزیټي حواله وه دا بېرته چې ګوره د کوم تاریخ نمبر دا په یو نمبر کې راغلی ده په 402 نمبر کې دا بېرته مزار شریف ته ستاسو له طرفه مرکزي دفتر له طرفه څخه دا استول شوې ده که نه او دا تر اوسه په نه دی اجرا شوې صحیح ده او دا حواله هم راغلی ده د جان محمد له طرفه څخه راغلی ده د خان محمد لپاره مزار شریف ته او دا هم د مرکزي دفتر له طرفه څخه ده استول شوې ده چیرې استول شوې ده په مزار شریف ته دا وګوره د دې موبایل شمېره او تذکره نمبر وصول شوي دي یعنې دا حواله اجرا شوې ده لیکن د دې تذکره او موبایل نمبر ده د کوم کس تذکره او موبایل نمبر ده هغه کس چې راځي خپلې پیسې وړي نو دوی خلته تذکره او موبایل نمبر ځینې اخلي کله چې هغه ځینې واخلي خو حواله اجرا شول نو هغه به دلته نمبرونه بیا راسي خو دا حواله نه ده اجرا شوې تر اوسه پورې او دا حواله اجرا شوې ده صحیح ده او دا حواله هم پاته ده ګوره دا حواله هم پاته ده دا کس خو نو راځي بیا وبخښه دا حواله هم اجرا شوې ده ګوره تذکره او موبایل نمبر دلته راغلی دي صحیح ده تنها دغه حواله پاته ده چې نه تذکره سته نه موبایل نمبر ته ځکه کس ته څه نه راغلی چې تذکره ځینې وخت یا موبایل نمبر چې ځینې وخت صحیح او دا لیست خو تاسو چاپوي کله چې پر دې چاپ کردن باندې کلیک وکړئ بیا تاسو د لیست راواسي پر ایپر ورکه باندې راوځي دا لیست تاسو سره پروت لس ورکه لس انشانه په یو ایپر ورکه کې راځي او دا چاپوي او کس چې راځي یو خو ګوره د حواله کنه کوم چې ترانسفر شوی دی هغه خود ته کار خلاص شوی کنه دا وګوره د کوم حواله چې ترانسفر شوی دی خود ته راغلی کنه چې په دا نمبر کې د بیرته اجرا سره مزار شریف ته ولاړه او دا حواله هم په دې نمبر کې مزار شریف ته ولاړه او دغه حواله چې دلته پاتې د کابل کې د دې چې اجرا کیږي خو دا ورکه د تپرتا ده ګوره د قلم د هر څه نه خلاص ورکه د تپرتا ده او کس راځي بیا ګوتر باندې وي ګوته چرمنی والا یا امضا کوي یا ګوته او نور دا حواله کار خلاص شو حواله چې اجرا سکول ته تذکره او شمېره د موبایل راځي ښه اوس هغه چې ما نوې حواله نن وکړله که نه 15 تاریخ ده نن په تاریخ کې چې ما حواله کړه خو د پرون د ورځې پاکس که نه پاکس نمبر یو نو دا به څنګه راځي دا وګوره دا هم په همغه شکل باندې راځي صحیح سو اسدالله محمد نعیم ګوره دا حواله خو د مرکزي دفتر لپاره که نه کابل دا د کابل لپاره دا حواله دا دلته بعد د تاسو چاپ کوئ او کس چې راځي بیا هغې حواله اجرا کېږي هغه به خلک خپله ګټه هلته لګي لیکن دا حواله وګوره دا حواله ګوره دوی حوالې راغلي ده دغه له طرفه څخه حاجي محمد کریم ترکي له طرفه څخه یو په 105 نمبر کې بل په 104 نمبر کې 105 نمبر کې چې راغلی ده هغه بیرته په 404 نمبر کې بیرته مزار شریف ته اجرا شوی ده د دې کار خلاص شو له طرفه څخه خو دا حواله به کس دلې راځي او هغه دلې اجرا کېږي صحیح کابل
ښه حواله څنګه موږ دلته اجرا کوو یو ځل به حواله چې موږ دلته اجرا کوو هغه به کلیک کوو ګوره لکه دا پینډینګ باندې دلته کلیک کوو کله چې موږ دا پینډینګ کلیک کړو مرکزي دفتر د حواله اجرا کوي نور جزئیات ټول د لیکل شوي دي کوم چېرته تغیرول تاسو کولی شئ چې تغیر کړئ تذکره نمبر او موبایل شمیره ځینې اخلئ او دا ثبتوئ صحیح سو دا حواله هم اجرا سول ځکه کس راغلی که نه کس چې کله راسي په خپلې حوالې پسې نو کس چې په خپلې حوالې پسې راسي که نه هغه به خپل حوالې نمبر لري تاسو دلته حوالې نمبر په سرچ کوئ ځکه دی خو وایي چې زما حواله راغلې ده فرض مثلا پر 105 نمبر باندې زما ته حواله راغلې ده صحیح سو هغه راته پیدا کړه خو نو دا د 105 نمبر حواله صحیح ده دا خو زموږ ترانسفر کړې ده خو دا مثال درته ویل که نه کله چې تاسو دلې حواله اجرا کوئ هغوی حواله نمبر غواړي بیا دغسې جزئیات چا راستولی د احمد راستولی د چا لپاره ستا نوم شیخ خان کریم ده صحیح سو کوم ولایت مزار شریف دا خو جزئیات خپل اتومات دلته راځي ګوره څومره اسانه هیڅ ضرورت نشته چې مرکزي دفتر دلته د قلم د کاغذ د کتاب د هر څه نه کار واخلي ټول کار اتومات روان ده صحیح سو ښه راځو اوس مزار شریف ته داخلیږو د مزار شریف یو برنچ ته داخلیږو وبخښه یو بل کار به دلته وکړو دلته چې راسو حواله های ارسالي ته به راسو حواله های ارسالي بیا څه کوي دلته ګورې او ما خو حوالې واستولې وګوره وایي دا دواړې حوالې مې اجرا سوي دي که نه پاسټ سوي دي دا دواړې حوالې زما د پاسټ سوي دي خو کومې چې ما مزار شریف ته استولې که نه چینل هغې څنګه سوي د هغې وضعیت ګوره دلته دا وایي که نه چې دا حواله اجرا سوې نه ده که نه یعنې هدف یې څه ده هدف یې دا ده چې دا حواله خو ترکیې څخه تللې ده که نه مزار شریف ته خو دا حواله چې کله مزار شریف ته ځي اول وار مرکزي دفتر ته مرکزي دفتر خپل کار خلاص کړی ده ګوره ترانسفر کړی ده نه خپل مسؤلیت هغې ادا کړی ده دا حواله هغې ترانسفر کړې ده دا حواله هم ترانسفر کړې ده که نه دا شین رنګ چې دا ترانسفر کړی هغې خپل کار خلاص کړی ده خو په مزار شریف کې کار پاتې ده مزار شریف والا تر اوسه پر دا حواله نه دی اجرا کړی یا کس نه راغلی تر اوسه پر دا حواله نه اجرا پاتې ده که نه کله چې اجرا سي نو بیا دلته پی ډبل اس ډي ورسره ولیکل سي او د بټن رنګ زرغون کلر ته واوړي او دلته موبایل نمبر ان آی سی نمبر یا تذکره نمبر ان آی سی مطلب نېشنل آی ډي کارت نمبر د خپل اتومات راوړي که نه موبایل نمبر خپل اتومات راوړي نو بیا به ترکیې والا به وپوهېږي چې والا زما دا حواله اجرا سوي دي او دا حوالې مې لا نه اجرا پاتې دي یا به هغوی به هغه تماس په نیسي دلته دې هم دی کولی شي چې فرض مثال هغه حوالې چې زما د اجرا سوي دي هغه راته ښکاره کړه یا هغه ترکیې برانچ والا کولی شي که نه چې زما کومې حوالې پینډینګ دي کومې حوالې مې اجرا سوي دي صحیح سو هغه ټول راته ښکاره کړه نو بیا به دی کولی شي چې خپلې حوالې چې هغه پاس سوي دي او هغه ښکاره کړي او چې پینډینګ پاتې دي هغه به نو بیا وروسته دې ته راسي صحیح سو ښه اوس به د دې څخه زه ووځم که نه یو به خبره بله مرکزي دفتر والا هم کولی شي که نه چې داسې وګوري دا حواله چې کله پاس سي که نه بیا دلته د دوی زه به دلته دغه فلټر کړی چې موږ چې کوم سرچ کې نمبر لیکلی هغه به زه ځینې پاک کړم چې ټول لیست ماته ښکاره سي دا وګوره مرکزي دفتر والا هم داسې ګوري که نه چې کوم د حوالې زما د اجرا سولې کوم نه اجرا پاتې دي لکه دا وګوره ترانسفر کړی ده دوی ترانسفر کړی د مزار شریف ته خو مزار شریف والا تر اوسه پورې دا نه ده پاس کړی که نه کله چې مزار شریف والا دغه حوالې پاس کړي نو بیا به دا رنګ به واوړي و زرغون رنګ ته او بټن رنګ به هم واوړي او خام زرغون رنګ ته صحیح سو ښه اوس راځو مزار شریف ته مزار شریف والا وګوره ټول کار ته تاسو فکر وکړئ ټول اتوماتیک ده که نه دلته به زه د دې څخه به زه ووځم او را به سم دلته اډمین نه د مزار شریف والا HASHAM دا د مزار شریف والا دغه دی که نه مزار شریف والا خو هم دلته لوګین کېدلی شي په خپل موبایل کې راخلاصوي هېڅ ضرورت نشته چې هغې کمپیوټر کې راخلاص کړي په خپل موبایل کې خلاصوي صحیح سو کوم کار چې تاسو په وټساپ او ویچاټ او نور کې کوئ هېڅ ضرورت نشته نور شیانو ته بس صرف خپل موبایل کې دا سیسټم راخلاص کړي موبایل اپلیکیشن لري صحیح سو او هغې سیسټم چې کله راخلاص کړي او دلته چې وګوري حواله های دریابطي کې چې وګوري دا د مزار شریف برانچ ده که نه او هغې چې کله حواله های دریابطي کې وګوري اول د مرکزي دفتر ته خوا څه کومې حوالې ورته راغلي که نه هغې ته خو دا ځینې راغلي که نه لیکن د چینل د خوا څخه یې د نور ترکیې او د نور ځای څخه د دې حوالې ورته راغلي دي کس ورته راغلی که نه کله چې کس ورته راغلی هغې وایي چې زما حواله د کوم ځای ده دوی خو پوښتنه ځینې کوي که نه هغه وایي چې په 404 نمبر باندې زما یو حواله راغلې ده که نه فرض مثال سیسټم داسې حالت کې ده صحیح سو چې پریکټیکلي به لاړ شو کس ورته راغلی چې په 404 نمبر کې زما یو حواله راغلې ده صحیح سو د سیسټم ته چې ناست دی هغوی پوښتنه ځینې کوي چې د کوم ځای نه راغلې ده که ویل د کابل نه راغلې ده خو ډایرکټ په مین برانچ کې دلته 405 نمبر دلته لیکي خو که هغه ویل چې نه زما حواله د ترکیې نه راغلې ده که نه ترکیې نه راغلې ده دغه ټیک مارک وکړه او 100 نمبر کې راغلې ده 405 نمبر کې راغلې ده 405 نو فکر کوم دا اشتباه شوی دلته حواله نمبر 404 بخښه پر مثال هغه چې زما حواله په 404 نمبر کې راغلې ده ښه نوم چې ده دوی ورته وایي زما نوم خان کریم ده چا راستولی ده حواله همالته احمد راستولی دی به وایي چې احمد راستولی ده زه څومره پیسې دي اته $10 مو ورکړي خو اته 8000 افغانۍ دلته باید ماته اجرا سي صحیح شو نو بیا به شي کې ګوره دی پر پینډینګ د بټن باندې کلیک کوي درته چې وایي تذکره خو ځینې اخلي که نه تذکره نمبر دلته لیکي او موبایل نمبر دلته لیکي صحیح شو جزئیات کې نور شی لیکي هغې خوښه خپله ده او ثبت دا حوالې کار خلاص شو
دا مې اجرا سول کنه. که غواړئ چې رسید ورکړئ پر دې رسید باندې کلیک کړئ کنه دغه ترمل پرینټرونه چې کوم دي کوچني پرینټرونه باندې دا راوځي او د حوالې رسید ورکړئ. ګوره حواله نمبر حواله او 300 فرستنده او ګرینده او ارز ارسالي ګوره ډالر استولی کنه مبلغ ارسالي $0 او بیا بیرته ارز دریافتي چې دلته دي غوښتل هغه افغانۍ وي او په اتاتیا باندې ماتې سوي او 88000 افغانۍ سولې کمیشن عملته ځنې اخیستې $10 کمیشن عملته ځنې ګرځولي په دغه دفتر کې کنه مرکزي دفتر کې وبخښه په ترکیه کې. نو دا چې وو دا هغه حالت دی کوم چې په مزار شریف کې دا حواله اجرا سل ګوره پاسول ټول کار اټومیټیک ده. اوس مرکزي دفتر څه کوي؟ مرکزي دفتر چې کله راسي دلته خپل د حوالو لیستونه ته راسي کنه هغه 300 نمبر حواله ګوره اجرا شوی ده. کوم نمبر؟ 300 نمبر دا حواله کنه $10 د دې کمیشن دا هم ده اجرا شوی ده. صحیح سو دا حواله اجرا شوی ده. دې کار خلاص شو. ښه دا خو نو بیا د دفتر له طرفه څخه بیا بیرته په حواله ارسالي کړله. ولې حواله ارسالي کړله؟ ځکه دفتر خو دا حواله دریافت کړله بیرته یې واصل په 300 نمبر کې ګوره په دې ځای کې هم د دې ګزارش پاته سو کنه او نور چې هغه لیجر سټیټمنټونه ته دي هغې ته خو نوم ده بیرته اتومات خپله خیږي. ګوره ما تاسو ته ویلي چې ټول کار به اټومیټیک وي هېڅ نه یعنې که چېرته تاسو 10 کسانو سوال لرئ ستاسو د 10 کسانو کار به یو کس کوي. دا وګوره دلته هغه صورت حسابونه ته ګوره هر څه خپله خیږي. صحیح سو هر څه صورت حساب ته خپل اتومات خیږي. زه فرض مثال دلته خو د مزار شریفي صورت حساب دی. صحیح سو په مزار شریف دلته خو نو اساس بینر راځي په دې ځای کې ښه دلته هغه اساس خپل د سراپي لوګو بینر راځي دا خو ډیمونی کنه نو ما دا لګول دي. دا وګوره رسیدګي احمد بخان کریم توسلی محمد کریم ترکیه حواله نمبر 115. صحیح سو دا غو کنه 88000 افغانۍ. دا اوسنۍ حواله چې 300 نمبر ګوره رسیدګي احمد بخان کریم ذریعه حاجی هاشم مزار شریف ګوره حواله نمبر 300 نمبر. دا اوس چې موږ د حواله اجرا کړل سو 88000 افغانۍ طلب سوی د کمپنۍ د عمومي یعنی د مرکزي دفتر له طرفه څخه په دې. صحیح سو را به سو یو ځل تر حواله سټیټمنټ به هم ګورو. حواله سټیټمنټ چې لپاره د ګوره د مزار شریف برانچ ته مزار شریف کوم حواله چې د مزار شریف له طرفه څخه د مزار شریف ته راځي هغه به ټول دلته د دې طرف ته راځي ګوره حواله دریافتي د ترجمه کې صرف د سره ورته دي کنه دا وسره واړو به ته د اصلاح کوم خیر سره ترجمه ځکه تاسو خپل اصلاح کولای شئ تاسو کتل کومي حواله دریافتي کې ګوره د ټول دریافتي حواله ته راځي او د طرف ته حواله ارسالي راځي. د مزار شریف کې چرته مین نمائندګي عمومي مرکزي دفتر ته حواله است هغه په دې طرف کې راځي دلته به راځي او بخښه دې طرف ته دلته او کومي حواله چې بیا د مرکزي دفتر څخه دوی تر ځای ټول په دې ځای کې راځي. صحیح سو دا او دوی کولای شي چې خپل صورت حساب هم ګوري څوک صورت حساب خپل کتلی شي مزار شریف خپل صورت حساب کوي کنه چې ماته کوم پیسې جمع شوي وي. صحیح سو او کوم له طرفه څخه پیسې ته جمع شوي افغانۍ به د خپل سټیټمنټ خلاص کی کنه وګوره دا ټول صورت حسابونه دلته ټول راغلي. ګوره رسیدګي احمد بخان کریم ذریعه حاجی هاشم مزار شریف حواله نمبر 300 افغانۍ بیا دا په باقی کې رالی په بردګي کې رالی الته پر رسیدګي کې راغلی الته په بردګي کې راغلی. ان شاء الله الرحمن تاسو در ما په دې کې پوره وارد یاست چې ولې الته رسیدګي کې راغلی ته بردګي ځکه دا خو د مزار شریف خپل کاتګوري کنه مزار شریف چې هغه ځان لیکي په خپل کاغذ په خپل کتابچه کې لیکي خو به بردګي کې لیکي. صحیح سو ښه ان شاء الله الرحمن که کوم سوال مو درلود یا کوم کنفیوژن ته زه به خدمت کوم. صحیح زه پوره پرده ته تشریح کوم. دا خو د هغې له طرف څخه خپل سټیټمنټ یعنې د کتابت د هر څه نه خلاص ټول اتوماتیک دی. صحیح سو را بسمه کریم ته دا د مزار شریف برانچ ترکیه ته به راځو. ترکیه بیا وګوره ترکیه چې کله خپل حساب را خلاص کړي که نه هغې خو ګوري ترکیه والا چې زما کومې حوالې اجرا شوي وي کومې مې پاته دي که نه او هغه صورت حسابونه خو نو صورت حسابونه تاسو خپل به درسره وګورئ دا ډیمو را خلاصه کړئ. صورت حسابونه تاسو خپل هم کتلی شئ لکه دا صورت حساب یې من ګوره ترکیه برانچ کوم دی خپل صورت حساب کتلی شئ صورت حساب خپل دا ګوري که نه لکه ګوره دا څومره ډالر دی باقي شوی دي که نه د مرکزي دفتر څخه او دلته څومره ډالر د مرکزي دفتر څخه باقي شوی دي دلته څومره ډالر د مرکزي دفتر څخه باقي شوی دي جمله وګوره جمله دومره باقیات دی لري که نه د مرکزي دفتر څخه پیسې خو دا اخیستې دي خو پر مرکزي دفتر باندې حواله ورکړې نو دی بردګي سو مرکزي دفتر هلته رسیدګي رالیدلي که نه اور کله چې مرکزي دفتر حواله های دریافتي وګوري که نه مرکزي دفتر چې کله خپلې حواله های دریافتي خو نو دې ته نه راغلی ده خو ترکیه و که نه ترکیه ته وروسته پرې موږ حواله نه ده لېږلې. اوس وګوره دا ترکیه نمایندګي ده ترکیه نمایندګي چې وګورئ او دا حواله مې اجرا شول دا مې هم اجرا شول صرف دا پاته ده که نه نو دا به هم چې کله مشتري رالي بیا به دا هم اجرا شي نور خو نه جزئیات دي. صحیح سو خو د دې کې چې تاسو ته واضح شوی وي او ورباندې پوهېدلي یاست ګوره تاسو وکتل چې ټول سیسټم سره کنیکټ دی ټول سیسټم سره اتوماتیک ټول سیسټم سره وصل دی
هیڅ د کاغذ د قلم د اکسل د واتس اپ د بل هیڅ شي ضرورت نشته. او پاتې نور د ډیټابیس نور چې کوم سہولتونه یې ان شاء الله رحمان تاسو ټول ته درک معلوم دي، لکه تبادله آثار لري د ډیټابیس بهترین شکل کې تبادله د آثار لري، انتقالات لري د یو حساب نه بل حساب ته بهترین ډیزاین کې لري، بهترین فارمولو کې لري، او د سراپی چیک یا پارچه انټری لري کنه. د خو نو د سراپی د الف نه تر یا پورې ټول کارونه په دې کې اجرا کیږي. جمع بنام لري کنه، یعنی رسیدگی بردگی او دغه رقم روزنامچه لري، بهترین روزنامچه لري کنه. د روزنامچې مکمل حساب کتاب دلته لري. ګور یو طرف ته ټوټل طلب راځي، بل طرف ته پرنسل دې طرف ته رسیدگی راځي، دې طرف ته بردگی راځي. صحیح سو د ډالر د خپل ډالر په خانه کې راځي، افغاني خپل د افغاني په خانه کې، کالر تومن د تومن، درهم د درهم، او یورو د یورو په بخش کې راځي. ټول د موجودی امروز موجودی دی روز ان شاء الله الرحمن. دا خو عادي مسایل چې موږ په نور ویډیوګانو کې هم تشریح کړي. اوس که نور هم پر دې بخشونه باندې بحث کوم، دا به ډېر سره ویډیو به ډېره اوږده سي. صحیح سو هغه ترازنامې چې لري کنه، لکه بیلانس کول، عمومي بیلانس ډېر زبردست بیلانسونه لري، لکه دا محمد کریم ترکیه د دومره ډالر طلب یې کنه، او دغه ذمت لري دلته، یعنی دا رسیدگی د بردگی ده کنه، یا د جمع دی د بنام دی په دې صحیح سو د ډالر جمع دی او افغاني د دومره بنام دی، هغه اخري بیلانس او پلیره کې دومره دی کالدار دومره تومن دومره کی حساب نه لري. چې کلیک ور باندې وکړي به دی هغه سټیټمنټ هم راخلاصي یاد ده، هغه صورت حساب چې توای کنه. زه کلیک ور باندې وکم د هغه سټیټمنټ د هغه کرنسی در خلاصي صحیح سو چې تاسو هغه اخري بیلانس ته وایي کنه، چې په کوم اساس باندې د بیلانس دومره باقي د 14,000 افغاني او یا هم د 1,28,909 ډالر ولې دلته طلب دی، په کوم اساس باندې ته کولای شې چې ډایرکټ دلته د دې هغه سیستم ټول دلته وګورئ. ګوره دا ټول هغه حساب کتاب دلته ټول معلومیږي کنه، د هغه کرنسی هغه مکمل سټیټمنټ یا صورت حساب جوړ تاوي هغه ټول دلته راځي. نور ان شاء الله الرحمن سیستم چې دا بهترینه او پورا سیستم جامع سیستم دا غیر څه لري. نور سیستم خو مرتاسو تشریح کړی دی چې کوم سہولتونه لري. نو که بیا هم کوم سوال درلودی زما سره اړیکه ونیسئ، زه به د خپل شمیره دلته درته ولیکم 088 0 پر دغه دواړو شمیرو باندې زما واتس اپ هم جوړ د 088 او د بل هم 0 د شمیرې په اړه دی. واتس اپ هم ستاسو مرسته په خدمت کې، که په هر وخت کې د کوم ستونزې کوم نور سوالونه هم درلودل تاسو کولای شئ چې زما سره رابطه وکړئ او موږ به په خدمت کې یو. مننه، ښه وخت.